سلامونه وخت مو په خیر. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سره په همغږۍ د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په مالي لګښت د سرکاڼو ولسوالۍ په شامیرکوټ او سیرو کلي کې د اوبو د 2 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د کونړ شلتن ولسوالۍ امني قومندان سمنمل عبدالبصیر مصطفی د یادې ولسوالۍ مربوطه امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه او مسؤلین یې خپلو وظایفو ته متوجه کړل. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال مولوي عبدالحق مخدوم په مشرۍ یوه پلاوي په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ پیښې قربانیانو له کورنیو سره کتلي. دغې پلاوي د یادې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي کړې او د کورنیو چارو د وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د خواخوږۍ او تسلیت پیغام یې ورته رسولی دی. د سترې محکمې مسؤلینو د امارتي ادارو د تیر یوه کال لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویل تیر یوه کال کې په ټولیزه توګه 115,000 او 591 دوسیې حل فصل شوي دي. امنیتي ځواکونو د امیر علي په نوم تختول شوی 9 کلن ماشوم د انسان تختونکو له منګولو ژغورلی. دغه ماشوم شاوخوا 10 ورځې وړاندې له هرات څخه کندهار ته تختول شوی و. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي چې پکتیکا کې د 850 میلیونه افغانیو په ارزښت د پلتوني بند چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دغه بند په بشپړېدو سره به 25 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره، 2500 هکټاره ځمکه به خړوبه او 915 کیلوواټه برېښنا به تولید کړي.